1945 د دسمبر میاشت وه. هیڅوک نه پوهېدل چې د شیطاني جزیرو په نوم د مشهورې سیمې ته د برمودا مثلث نوم ورکول کیږي او ټوله نړۍ به نور دې سیمې ته د برمودا مثلث وایي، پرته له دې چې پوه شو په اوبو کې مثلث څنګه جوړېدای شي. له دې سره سره د رسنیز کنفرانس ورکوونکو امریکایي چارواکو دې سیمې ته ولې د مثلث نوم کارولو؟ آیا د دجال مثلث یا د فرمیسین پټ یهودي خوځښت سره د دې سیمې کوم اړیکه شته؟ پوه او تجربه لرونکي پیلوټان چې له 300 تر 400 ساعتونو پورې د الوت تجربه ولري د خپل وخت تر ټولو ښې بمباري کوونکې الوتکې له لاس لاندې وي، د موسم له ښه والي او خرابوالي ښه خبر وي، مګر د برمودا په مثلث کې یوه نه، دوه نه، بلکې 5 الوتکې یو ځای ورکې شي. د 1945 کال د دسمبر 5 نږدې 2:10 د امریکا د فلوریډا ایالت د فورټ لاډرین هوایي اډې څخه د 19 پروازه 5 ایونجر الوتکې والوتې او په خپلې ټاکله لاره یې څو دورې ووهلې. له دې وروسته شاوخوا 4 بجې په هغو 5 الوتکو کې یوې الوتکې د پیلوټ له لوري دا پیغام ترلاسه شو چې پکې افسر ایډرین هغوی ته غږ کوي: پیلوټان، موږ له یو عجیب او غریب حالت سره مخ یو. داسې ښکاري چې موږ له خپلې ټاکلې لار اوښتي یو. زه ځمکه نشم لیدلی. هوایي اډه، تاسې کوم ځای کې یئ؟ پیلوټ: زه خپل ځان نشم معلومولی. زه بیخي نه پوهیږم چې موږ چیرته یو. زه فکر کوم چې موږ په فضا کې ورک شوي یو. هوایي اډه: د لویدیځ په لور الوت جاري وساته. پیلوټ: زه نه پوهیږم چې لویدیځ کوم لور ته دی. هر څه عجیب او غریب ښکاري. زه هیڅ لوری نشم ټاکلی، تر دې چې زما په مخ کې شته سمندر هم ناشنا تر سترګو کیږي. زه دا هم نشم پیژندلی. په هوایي اډه کې شته کاري ډله ډېره خفه وه. هغوی دا خبره نشوی منلی چې یو پوه پیلوټ ولې خپل لوری نشي معلومولی، ځکه که د الوتکې نیویګیشن سیستم خراب وي نو بیا هم د لمر لوېدو وخت او پیلوټ په لویدیځ کې د لمر ډوبېدو په لیدو اسانه د لویدیځ لوری معلومولی شو، مګر پیلوټ ویل چې هغه لوری نشي معلومولی. اخر هغه چیرته تللی و؟ له دې وروسته د پیلوټ او هوایي اډې اړیکه پرې شوه. پر دې پیغام سربیره هوایي اډه د ځینو نورو پیغامونو په ثبتولو هم بریالی شوې وه چې د هغو 5 الوتکو پیلوټانو یو بل ته ورکړي وو. له دې پیغامونو په ډاګه کېده چې ټول پیلوټان له ورته حالت سره مخ وو. له لږ ځنډ وروسته د بل پیلوټ جارج سټیروز ډار شوی غږ واورېدل شو چې ویل یې: موږ په یقین سره نشو ویلی چې موږ چیرته یو. زه فکر کوم له هوایي اډې څخه 225 میله لرې شمال ختیځ کې الوزو. له لږ ځنډ وروسته هغه وایي: داسې ښکاري چې موږ په سپینو اوبو کې ننوځو. موږ په بشپړ ډول لوری ورک کړی دی او له دې وروسته دا الوتکه د تل لپاره د سمندر په اوبو کې ورکه شوه. په دې ماښام 7:30 د مارټین میرنر په نوم مرستندویه الوتکه د هغو 5 الوتکو په لټون پسې وخوځېده. دا الوتکه د مرستندویو کارونو لپاره ځانګړې وه چې اوبو ته هم ښکته کېدلی شوی، یعنې که کومه الوتکه په سمندر کې ولویږي نو د هغې د ژغورلو لپاره کارول کیږي. کله چې مارټین میرنر د هغو 5 ورکو شویو الوتکو ځای ته ورسېدو نو له هوایي اډې سره یې اړیکه ونیوله. له دې وروسته سمدستي د دې الوتکې اړیکه هم پرې شوه او ورکه شوه. سمدستي د هغو 6 الوتکو د لټونو لپاره د امریکا هوایي او بحري ځواکونو د ساحل ساتونکو سره یو ځای د هغې سیمې فضا او سمندر ولټاوه، مګر هیڅ درک ونه لګېد. نیمه شپه هوایي اډې ته یو ناڅرګنده پیغام ترلاسه شو: FT. د پیغام ورکوونکي ژبه بنده کېده. دې پیغام په هوایي اډه کې هر څوک نور هم اندېښمن کړل، ځکه دا کود د 19 پرواز کاري ډلې کارولو. د دې معنا دا وه چې په هغو کې تر اوسه هم څوک ژوندي دي، مګر چیرته دي؟ د دې پیغام له ترلاسه کولو وړاندې د دې سیمه لویشت په لویشت لټول شوې وه، مګر دا اړیکه له کوم ځایه ونیول شوه؟
آیا دوی د برمودا اوبو دننه وتښتول شول؟ د ساحل ساتونکو ټوله شپه د الوتکې ولټولې. بله ورځ سهار د ورکو شویو الوتکو د لټون لپاره 300 الوتکې، سلګونه کښتۍ، ډیر اوبتلونه تر دې چې په هغه سیمه کې شته برتانیوي پوځ هم راورسېدو، مګر دومره معلومات هم ونه شول چې له دې الوتکو سره کومه پیښه وشوه او چیرته لاړې. د دې پیښې د څېړنو دپاره د پوهانو کمیټه جوړه شوه تر څو د پیښې نوعیت معلوم شي، مګر د کمیټې د پیښې څېړنه خو لرې خبره ده. کوم وضاحت یا خپل اټکل هم وړاندې نه کړی شو چې د دوی د اټکل له مخې څه شوي دي. البته د کمیټې مشر یو بیان ورکړ چې هغه الوتکې په بشپړ ډول چیرته پټې شوي دي، ښکاري چې د مریخ په سفر وتې وي. اوس دلته دا پوښتنه پیدا کېږي که له دې الوتکو سره کومه پیښه رامنځته شوې وي، نو په دې کې شته تکړه پیلوټانو له پراشوت سره ولې ځان ونه شو غورځولی؟ آیا دوی دومره مهلت هم ترلاسه نه کړ؟ دویمه د پام وړ خبره دا ده چې الوتکې ماښام مهال ورکې شوې. له دې وروسته سمدستي د هغه په لټون پسې نورې الوتکې والوتې او په هغه سیمه کې دوی ولټولې، مګر هیڅ درکې څرګند نه شو. له دې وروسته د شپې کوم پیغام چې ترلاسه شو، هغه اړیکه له کوم ځایه ونیول شوه. د پیښې پر وخت د پیښې له ځای سره د نږدې عیني شاهدانو خبرې ځینې مرموزو څیزونو ته اشاره کوي. د مثال په توګه د هغو الوتکو لټونکي یوې کښتۍ ولا دې خبرو ته ځیر شول چې د سمندر د اوبو ځینې برخې ژورو لړو پوښلې وي، بیا هغه په سپین رنګ واوښتې. په یاد مو وي چې د برمودا په اوبو کې دا ځانګړې لړۍ تر ډیره د الوتونکو قابونو په ننوتلو لیدل شوي دي.